السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز سپیشل. مرګرو، نن د یوټیوب کورس دریمه حصه ده او په دریمه حصه کې به مرګرو نن مونږ زده کوو څنګه به مونږ د یوټیوب د ویډیو تصویر څنګه جوړو. هغې ته تمبل هم وایي او ویډیو پکچر ورته هم وایي. مرګرو، نن به مونږ دا طریقه زده کوو په دې ویډیو کې. تاسو به ویډیو لایک کوئ هم او شیر کوئ به هم، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه نو چینل به هم سبسکرایب کوئ. مرګرو، تاسو به اول خپل موبایل کې پلی سټور کې پکسل لیب و مرګرو تاسو انسټال کې. پهله به تاسو راشئ خپل موبایل پلی سټور ته چې مرګرو تاسو څنګه راشئ کنه، نو پهله به تاسو سرچ کې پکسل لیب. مرګرو، تاسو چې څنګه پکسل لیب سرچ کې نو تاسو ته به دا پیل آپشن راشي. چونکې ما مخکې نه انسټال کړی دی نو زه یې کولاوم. ټیک ده، انسټال کېدو نه بعد به مرګرو تاسو پکسل لیب خپل موبایل کې کولاو کې. پکسل لیب کولاوېدو نه بعد به مرګرو تاسو سره دا قسمه آپشن راځي. ټیک ده، دې کې به تاسو مرګرو دا 3 ډاټ آپشن ووهئ او په دې کې به موبایل تاسو ایمیج سایز باندې به کلیک وکړئ. ټیک ده، ایمیج سایز نه بعد به تاسو بیا یوټیوب تمبل باندې کلیک وکړئ. مرګرو، ویډیو پکچر چې تاسو کوم یوټیوب ویډیو لپاره جوړوئ نو هغې ته یوټیوب تمبل هم وایي او ویډیو تصویر هم وایي او ویډیو ایمیج هم وایي. ټیک ده، او تمبل هم وایي. مرګرو، تاسو به دلته 1280 سیز سلیکټ کړئ یوټیوب تمبل. ټیک ده، هغې نه بعد به مرګرو تاسو څنګه جوړوئ نو مرګرو تاسو به دلته بیا چې کوم تصویر باندې تاسو جوړوئ نو هغه به دلته سلیکټ کړئ. ما سپین سلیکټ کړ. ټیک ده، سپین سلیکټ کېدو نه مرګرو بعد تاسو ایمیج سایز کلیک کړئ، دې کې به یوټیوب تمبل سلیکټ کړئ. ټیک ده، وشوه. مرګرو، دې نه بعد به بیا تاسو دلته راواخلئ چې کوم تصویر تاسو فرض که جوړوئ. مثال په طور زه تاسو ته یو تصویر رااخلم، دا پکچر فرض که زه جوړوم. ټیک ده، نو زه به دا داسې سلیکټ کړم. هغې نه بعد به مرګرو دا تاسو داسې جوړ کړئ. بس دلته به مرګرو تاسو تصویر سلیکټ کړئ. ټیک ده، هغې نه پس به مرګرو تاسو بیا راشئ چې ویډیو څه متعلق جوړوئ. اول به دلته خپل تصویر ولګوئ فار ایگزامپل، او دلته چې بیا ویډیو متعلق څه لیکل کوئ مرګرو تاسو به هغه وکړئ په دې کې. او تاسو څنګه کوئ، مثال په طور زه ووایم how to grow YouTube channel. مثال په طور YouTube channel مرګرو دا مو ولیکل how to grow YouTube channel مثال په طور باندې. مرګرو دا به تاسو دلته داسې ولیکئ. نو بیا به تاسو مرګرو دا به داسې کې دلته مرګرو بیا تاسو د رایټینګ چې کوم کلر دی هغه هم چینج کولی شئ. ټیک ده، دلته مرګرو تاسو بیا د ایمیج سایز هم وړوکی کولی او غټولی هم شئ. خپل حساب سره بیا تاسو مرګرو بیا برابروئ. ټیک ده، زه زر جوړوم مرګرو، شاید چې هغسې جوړ نشي خو بهرحال تاسو ته طریقه ښیم. مرګرو هغې نه پس بیا تاسو دې ته کلر هم ورکولی شئ. دې کې چې تاسو کوم خوښې کلر وي. مثال په طور زه یو کلر ورکوم لکه دا شو. ټیک ده مرګرو، هغې نه پس به مرګرو بیا تاسو فرض که how to grow YouTube channel او بیا پکې تاسو نور څه لیکل کوئ او بیا هغې پسې لیکئ نیو 2021 مرګرو هغه به پکې تاسو داسې سلیکټ کوئ لکه دلته. نو اوس مرګرو ډېر اسان چل دی. مرګرو تاسو دلته کلر چینجز هم کولی شئ، یعنی کلر رایټینګ هم چینج کولی شئ. مثال په طور زه ویم دا یو سلیکټ کړم مرګرو، نو دې کې تاسو رایټینګ هم کولی شئ. مرګرو دلته بیا تاسو نور هم لیکل کولی شئ.
تصویر جوړېدو نه بعد ملګرو تاسو بیا دلته په سیو آپشن باندې کلیک وکړئ. سیو ایز ایمیج باندې ملګرو چې تاسو څنګه کلیک وکړئ دا تصویر به تاسو سره سیو ټو ګیلري باندې به بیا دوباره کلیک وکړئ ملګرو، دا به تاسو سره سیو شي. ملګرو نن زموږ د یوټیوب دریمه حصه وه، د کورس دریمه حصه وه ملګرو. امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه شي. ملګرو تاسو به ویډیو مس کوئ نه او هره ویډیو به ګورئ چې تاسو ته د یوټیوب کورس متعلق پوره معلومات ملاو شي او بیا هغې نه بعد چې تاسو کوم چینل کولاو کړئ نو ملګرو بیا به تاسو ته څه پریشاني څه تکلیف نه وي. ملګرو تاسو به زموږ هره ویډیو ګورئ او چینل به هم سبسکرایب کوئ. ټیک ده، امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. د الله په امان.